د جاهلیت په زمانه کې د عربو جاهلانو چې بخپل خزلا زورن ورکولا نو قسم به وته اوخور چې زه بستا خواته نه درځم نو دا قسم په دې کې به موده ذکر شوی و که یو سړي خپل بیبي ته طلاق ورکړ نو که چېرې ده نکاح کړي وي او دا بیبي یې خپل کور ته راوستلې نه وي رخصتي نه شوې یعنې دوی یو بل سره ځان له شوي نه وي خلوت صحیحه نه شوې صحبت نه شوې او طلاق یې ورکړه نکاح یې کړې ده او طلاق یې ورکړه نو په دې کې عدت نشته دا ښځه دقه ساعت بل خاوند کولی شي رخصتي نه ده شوې یو ځای والې نه ده شوې او طلاق یې ورکړه نو په دې کې عدت نشته دا ښځه دې سړي نه خلاصه شو دقه ساعت که بل سره نکاح کوي نو کولی شي او که نه د دوی د نکاح کولو نه پس یو ځای والې شوي وي د خاوند کور ته راغلي وي خلوت صحیحه یا صحبت شوي وي او دې سړي طلاق ورکړه نو اوس که چېرې د دې زنانه حملو په ګېډه ماشومو نو تر هغې پورې دا ښځه بل سړي سره نکاح نشي کولی تر څو چې دا ماشوم پیدا شوي ني نو چې کله ماشوم پیدا شو نو د هغې نه پس دا ښځه بل سړي سره که نکاح کوي نو کولی شي او که حمل نو نو بیا حیض یې راته او که نه راته نو که حیض یې راته نو 3 حیضه چې تیر کی او د هغې نه پس بیا بل سړي سره نکاح کوي نو کولی شي او که نه حیض یې نه راته یا کم عمره ده یا ډېر عمر والا ده یا د بلې بیمارۍ په وجه باندې حیض نه راځي نو 3 میاشتې به د طلاق د الفاظو نه پس انتظار وکړي نو د هغې نه پس که بل خاوند کوي نو کولی شي نو دې ته وي عدت الطلاق د طلاق عدت او که د یوې ښځې خاوند مړ شو نو دا بل خاوند کولی شي نو چې خاوند یې مړ شو نو که د دې حمل و نو د ماشوم پیدا کېدو پورې د انتظار وکړي د هغې نه پس که بل خاوند کوي نو کولی شي او که حمل یې نو نو 4 میاشتې او 10 ورځې به انتظار کوي که حیض راځي او که نه راځي خو چې نکاح یې شوې ده او حمل نشته خاوند مړ شو نو 4 میاشتې او 10 ورځې به انتظار کوي دې ته عدت الوفات وایي اوس که عدت الطلاق دی او که عدت الوفات دی په دې دواړو صورتونو کې په حمل کوي که حمل وي نو هم به دا ښځه الوي او که حمل نو نو هم به حال وي حیض راته یا نه راته نو ال به وي رحم کې چې څه دي دې ښځې ته پته ده دا د ال ووایي چې د عدت په حساب کتاب کې غلطۍ رانه شي کومه زنانه چې په الله یې ایمان وي د قیامت په ورځ ایمان وي هغه دروغ نه وایي پټول به نه کوي رحم کې چې څه وي نه به بیان کړي د طلاق لفظ که واضح لفظ صریحي ویلی شوي وي لکه ښکاره د طلاق لفظ دی نو که یو طلاق یې ویلي وي یا 2 طلاق یې ویلي دې ته رجعي وایي طلاق رجعي نو که د ښځې او خاوند یو بل سره اختلاف راغلی وي او دې سړي ورله طلاق ورکړه یو یا 2 او دې نه پس دا ښځه او خاوند په د خپل کار پیمانه شو او دوی خپل منځ کې کور جوړول غواړي نو کور یې په اسانه جوړېږي د عدت په دوران کې بغیر د نوي نکاح نه هم د دوی کور جوړېږي او که عدت تیر شو نو بیا به نوي نکاح د دواړو په رضامندۍ باندې کېږي او که واضح صریحي لفظ د طلاق یې نه ویلی ګول مول الفاظ یې ویلي چې هغې ته کنایي الفاظ وایي نو د دغې الفاظو نه پس طلاق باین واقع کېږي او طلاق باین کې بیا طریقه داره چې دا ښځه او خاوند یو بل سره رضا شي بیا کور جوړول غواړي نو که عدت کې وي هم او که د عدت نه وروسته وي هم تجدید د نکاح کوي به نوي نکاح به تړي په رضامندۍ د دواړو او که 3 طلاق یې ویلي وي نو د 3 طلاقو علاج بیا ګران دی بیا د هغې طریقه دا وي چې دا لومړنی خاوند کله طلاق ورکړي 3 طلاقه نو عدت به تیر کړي د عدت تېرېدو نه وروستو بیا به بل خاوند سره نکاح کوي او بیا د هغه خوښه ده که پرېښودله او د لومبي سره بیا نکاح کونه نوبت یو که هغې نه پرېږدي بس د هغه شوه یا به هغه مړ شي نو دا چې کونډه شي نو بیا د زوړ سره که نکاح کوي نو کولی شي نو دغه مسله پیچیده ده نو د طلاق ورکولو نه مخکې سړي له پکار دي چې سوچ وکړي فکر وکړي او د چا عالم نه ځان پوه کړي نو ځان دې پوه کړي که عالمه کومه مشوره ورکړله هغې مشوره باندې کار وکړه نو د ډېرو چقرو نه به بچ شي او که نه بې مشورې د طلاقونو جاجر یې ډک کړی او یو ځل یې پرې ګوته راکړه ټول یې پرې ورخوشې کړل نو سر یې وخوړه بیا جوړېدل ګران دي یو شرعي ضابطه او قانون د زنانو دپاره شریعت اوچت مقام ورکړی دی او دا د شریعت د عدل او د انصاف نظام دی په دنیا کې د دې دنیا د بقا او د ترقۍ دپاره 2 څیزونه دي یو زنانه
او دویم دولت. په دې زنانا او په دولت باندې دا دنیا آباده ده، د دنیا ترقی ده پې. خو که د تصویر دویم رخ ګورې نو دنیا چې تباه و برباد ده نو د زنانو او د دولت د لاسه ده. څومره تباهي او بربادي ده نو د زنانو ده یا د دولت د لاسه ده. دا دواړه څیزونه په اصل کې د دنیا د تعمیر او ترقۍ لپاره د دنیا د رونق ذریعه ده. دا ټوله دنیا په دې ښځو خشته ده، په دې دولت خشته ده. خو که د خپل اصلي مقام نه لږ غوندې اقوا کې نو په دې ټوله دنیا کې زلزله بیا راځي، طوفان راځي، خونریزي او فساد پکې راځي. نو هر یو شیز په خپل مقام باندې چې وي د هغې به ډېرې فایدې وي، او که د خپل مقام نه اقوا شي نو د فتنې او د فساد ذریعه جوړېږي. د دولت صحیح مقام دا دی چې د شریعت مطابق کوم ذریعې دي په هغې یې وګټه او د شریعت مطابق یې ولګوه. او په دنیا کې د تقسیم د دولت دپاره د عدل یو نظام دی، اسلام د اسلام معاشي نظام. او د زنانو دپاره خپل حقونه هم شته او د دوی خپله ډیوټي او فرایض هم شته. نو قرآن کې الله فرمایي چې د زنانو په دې نارینه باندې حق دی څنګه چې د نارینو په زنانو باندې حق دی. یو فرق پکې دا دی چې دا سړی یو درجه د دې ښځې نه اوچت دی. الرجال قوامون علی النساء، نارینه په زنانو باندې حاکم. بما فضل الله بعضهم على بعض، دا یو درجه فوقیت ځکه الله ورکړی دی چې یو خو د خدای د طرف نه ورکړه، او دویم وبما انفقوا من اموالهم، دا سړی یې ګټي او ښځې سټي. سړی به ګټه کوي او ښځې له به یې ورکوي. بما انفقوا من اموالهم، سړی به مال راوړي په دې خپلو بیبیانو په خپلو بچیانو به یې لګوي. نو د دې دنیا په دې نظام کې د انساني فطرت او مصلحت تقاضا دا ده چې سړی دې په ښځه باندې یو قسم حاکم او نگران شي، او نور د آخرت په کارونو کې او په نیکو اعمالو کې د ښځې او د سړي بالکل فرق نشته. سړی مونځ کوي، ښځه هم مونځ کوي، یو شانتې دی. سړی هم حج کوي، ښځه هم حج کوي، یو شانتې. بلکې اخلاص که په ښځو کې زیات او سړو کې نو د ښځو درجه په ثوابونو کې به تر ډېره شي. که سړي کې اخلاص زیات و د سړي درجه به زیاته شي. انما الاعمال بالنیات، نو د آخرت په کارونو کې ښځه او سړی مساوي، خو په دنیا کې سړی یو درجه اوچت دی. د دنیا څومره قوانین چې جوړیږي د دې ملکونو د حکومتونو په هغې کې هم د مذکر صیغې استعمالیږي، مؤنث پکې ضمناً وي. او په قرآن کې هم دقه شانتې د مذکر صیغې راغلي دي، خطاب سړو ته کېږي، حکمونه سړو ته راځي، خو زنانه پکې شاملې وي. د دې وجې د پیغمبر علیه السلام بیبي ام سلمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي په قرآن کې ځای په ځای سړو ته خطاب کېږي، د سړو ذکر نه کېږي، دا ښځې پکې څه شوې. في سورة احزاب کې الله آیات رولېږي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. د سړو سره یو ځای د ښځو ذکر هم راغی. طاعت او عبادت کې د الله قرب او نزدېکت او د جنت درجات دې کې سړي او ښځې یو شانتي دي. ابن کثیر لیکي چې بعضې بیبیانو د مسلمانانو هغوی یو وفد راغی او د پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته حاضرې شوې. وایي ځای په ځای په قرآن کې د سړو ذکر دی او د ښځو ذکر چې راځي نه بیبیانو ستاسو ذکر راغی، خو زمونږ ذکر پکې مستقل رانغی. وایي دا آیات الله راولېږه چې د عامو ښځو ذکر هم راغی. نو خلاصه دا شوله چې په دنیایي نظام کې په ښځو باندې د سړو یو درجه حاکمیت او نگرانی د مصلحت دپاره الله مقرر کړې ده، او نیک او بد عمل جزا او سزا او درجات د آخرت دې کې د ښځو د سړو فرق نه. دې بیبیانو دپاره حقونه دي په مثل د هغې حقونو چې د سړو په ښځو باندې دي. نو یو خدایي فضیلت دی چې الله سړي پیدا کړي او ښځې، او دویم سړي ګټه کوي او په خپلو بیبیانو یې خوري. نو دې ځای کې د زنانو ذکر مخکې الله پاک وکړو، د سړو نه مخکې د زنانو ذکر وکړو. خو ورسره وایي چې بالمعروف، خپلو کې یو بل سره جنګ جګړې به نه کوئ، په نیکه طریقه باندې حقوق حاصلوئ. نو سړي دی د خپلو بیبیانو حق ادا کوي، بېروخي دې نه کوي چې مخ ته واړوي او خبرې ورسره نه کوي، ځان یې خفه کړي او ته مینت هم کوي دته مخ اړوي، دې خفه دی. نو دا بېروخي دې نه کوي. وللرجال علیهن درجه، د دواړو یو بل باندې حقونه دي، خو سړو له یو درجه فوقیت الله پاک ورکړی دی. سړی تحمل والا، برداشت والا دی، سوچ فکر والا دی، او زنانه بے صبر وي، بے سوچ وي. نو خدای زنانه حاکمه نه کړله او سړی یې حاکم کړ. او حکومت والا نه پکار دي دوی به صبر کوي، برداشت به کوي. که عوام ګډې وډې ووایي نو حکومت به برداشت کوي، نه که زنانه هر څه ووایي نو سړی برداشت والا دی، ګزاره به کوي. نو زنانه
دیل الله پاک یو مقام ورکو او د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې ښځه چا انسان نه ګڼه وی دا بالکل انسان نه دی دا د غوا میخې ګډې چیړی په شانتې یو ځناور دی او په کور کې اوسېږي د سړي د خدمت لپاره په واده کوېدن کې د ښځې بالکل اختیار نو چې سړو به چاله ورکوله نه دی پکې بالکل اختیار نو بلکې دا به د سړو لکه د مال میراث ګرځېده خویندې به پرونو تقسیم شو یو ستا شو یو د بل شو یو د بل شوله هغه به ځان له خرڅولم نو دا د کور د سامان په شان دی د زناورو په شان دی د ملکیت تصور نشو کېدی چې ښځه دې د څه مالکه شي او د سړو د اجازت نه بغیر هېڅ هم نشو کولی او د دې زنانو د حق بالکل په ټوله دنیا کې چا تپوس هم نشو کولی بې حده ظلمونه به پې کېدل او په دین او په مذهب کې د ښځو بالکل برخه نه وه بلکې دی د عبادت قابله نه ګڼله چې دا دې عبادت وکړي د روم د علاقې خلکو به وی ښځه یو نجس او پلیت زناور دی زناور به وي خو نجس او پلیت زناور به ورته وي او عام طور باندې پلار ته به دا حق حاصلو چې لور جمدی خښه کي یې مړه کي او په هغې به فخر کو فلاني لور مړه کړله او خښه یې کړه دا به د عزت یو نښه وه د شرافت معیار او که ښځه به چا قتل کړله نو په هغې سړي باندې قصاص بالکل نو دیت په بالکل نو او که سړی به په هندوانو کې مړ شو نو هغه چې به په دړو سملو نو جمدی ښځه به راله او پې د پاسه کېناسته او په هغې به هم تړې کېښود تېل به پې واچول هغه هم ورسره وسوځوله دې ته به ستی وې ستی کرنا هندوانو به ستی کول کول دا به ستی کړله د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه پس د نبوت نه مخکې د فرانس خلکو یو میټینګ وکړ او په هغې کې بیا فیصله وشوله د ډېرو اختلافاتو نه پس وی ښځه انسان دی بدقو نه ومنه چې او ښځه انسان دی خو صرف د سړي خدمتګاره به وي او نورو قومونو به په دې ښځو دومره ظلمونه کول که هغه اوس واوري نو اوس به بدن زیګ زیګ شي خو د اسلام ښکلی نظام دی پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دی ښکلی نظام یې راوړو او زنانه له په دې معاشره کې یو اوچت مقام یې ورکړ لور پاتې ده که د دې لور چا پرورش وکړ یتیمه شوله یو ماشومه لور پاتې ده د دې چا پرورش وکړ پیغمبر علیه السلام وی ما سره په جنت کې به یو ځای وي لور له دومره مقام ورکړ دا لور پیغله شوه واده شوله بچی یې پیدا شو دا مور شوله د دې د خپو لاندې جنت دی زنانه له کوم مقام شریعت ورکړ اسلام ورله دغه مقام ورکړ چې د دې د خپو لاندې جنت دی دې زنانه ده د ملکیت حق شریعت ورکړی دی دا مالکه جوړېدی شي دې زنانه ده په خاوند باندې حق شریعت ورکړی دی د خاوند هم حق شته د دې ښځې هم حق شته او د کار تقسیم شریعت داسې کړی دی چې د کور کاروبار دا به زنانه کوي په پرده کې دننه او د بهر کاروبار د وزن او د بوج والا کار دا به سړي کوي سړی دوه منۍ بورې په شا کړي او د ټرک سر ته خېږي که شریعت دا ویلي چې ښځه دې دوه منۍ بورې وخېږي یوې بورې سره به لاندې مړه وه د شریعت دومره احسان دی ښځو سره کړی دی چې د درنو کارونو نه ساتلي دي د کارخانو د نوکرو نه ساتلي دي د چقلو نه بچ کړي دي په کور کې ته شهادتګۍ جوړه کړې ده نو دې له د ادب او د احترام مقام یې ورکړی دی دا د بازار او د شوکیس د شو سامان نه دی چې دا د بازار ته وځي عورت په عربی کې هغه اندام ته ویل کېږي چې د هغې پټول فرض وي او قیمتي څیزونه خلک پټوي بې قیمته نه نو په اردو کې عورت ښځې ته وایي نو د ښځې ټول بدن عورت دی دا د پټولو قابل دی او چې څومره دا په ستر او په پردې کې دا به قابل احترام وي او چې بهر ګرځي نو بې قدره بې قیمته شوله یو اصیله ښځه وي یو وینځه وي شریعت وینځو له د پوره ستر اختیار نه دی ورکړی بلکې د ستر یې کمې کړی دی او هغه د دې وجې چې دا د خپلو مولاګانو خدمت کوي نو که د اصیلو ښځو په شان دی په دې ستر لازم شي نو بیا به د خپلو مولاګانو خدمت نشي کولی نو د هغې په ستر کې لږ شان تخفیف او اسانتیا راوستلې ده دا کم ستر کوي د اصیلو په نسبت باندې نو کمې زنانه چې په بازار کې کلو مخ ګرځي نو دا په خپل زبان حال وایي چې زه اصیله نه یم زه وینځه یم نو وینځه خو کمې درجې والا شوه او اصیله ده اوچتې درجې والا شو نو شریعت دې له اوچته درجه ورکړې ده ځان نه د اصیلې ښځې وینځې نه جوړوي نو چې کله د شریعت د حد نه اخوا دېخوا شي نو په دنیا کې یو فتنه او فساد پیدا کېږي او که د شریعت په حدودو کې دننه وي نو دنیا مخ پروان دې به روانه وي ترقي به کوي نو دغه یو درجه چې سړي د خدای پاک ورکړله نو دې به د خپل ګیر چاپېره ماحول ټول قابو کوي او د دې ښځې ضروریات دا شریعت د خاوند په ذمه اچولي دي ښځه د روزۍ ذمهواره نه ده
چې دا د نوکریو کې او دا د درانه بوجونه په سر والي او د هغې نه پس د ګټو کې دا به خوري، نه سړی به یې ګټي او دا ښځه په قلار کور ناست دی دا به خوري. نو روټي کپړه مکان دا د سړي په ذمه باندې وي نه د ښځې په ذمه. نو د زنانه لپاره ستر پکار دی، بازار ته راوتل، پارکونه ته تلل، د دې هغه ستر او پرده چې کوم شریعت مقرر کړې وه هغه ماته شي، د دې هغه مقام په دې باندې ختم شو. اوس موجوده وخت د ښځو د حقوقو ډېرې چغې والي کېږي. نو شریعت د دې زنانو حق د تمامو دنیا د قومونو نه زیات منلی دی او ورکړی دی ورله حق. خو دا خلک یا خو د جاهلیت په زمانه کې داسې وو چې دا زنانه د سره انسان نه دی او چې خدای وی نه انسان دی حق ورله شته خو سړی په یو درجه فوقیت لري. نو اوس معامله بالکل الټه شوله، وایي ښځې به حاکماني په سړو باندې. وایي یو ځای کې مشاعره وه، یو شاعر پاسېد وی هغه ویل کہ مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. وی خلق وی چې د مذکر مؤنث فرق نشي کولی دیم به مو شعرونه وی. وی خلکو خندل. وی هغه بیا وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. خلکو بیا خندل. وی په درېیم ځل هغه وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے، دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے. نظام بدل شو. خدای وی سړي حاکمان دي په ښځو باندې. موجوده نظامونه وی نه را ښځې حاکمان دي، وی سړي ظالمان دي. ریډیو ټي وي باندې سړی لګیایي بې خونده بې غیرته او د ښځو صفتونه کوي او دیړو سړی دی نه چې ځان یاد کړي. سړي ته چې خدای کومه درجه دا یو درجه هم دی نشي ویلی لکه چې دی هم د ښځو چاپلوس دی. نو په دې یو درجه ورکولو کې شریعت د ښځې سره احسان کړی دی، د ذمهوارۍ نه اخلاص کړه. ذمهواري او بوج دی دی په سړو ور واچو. پاکستان جوړېدو نه مخکې یو انګریزه ښځه دیوبند ته راغلې وه او هغې خپل د عیسایت دپاره ښه سټډي کړې وه او د دیوبند یو عالم سره بحث شروع کړ. وی که زه دې مطمئنه کړم زه به مسلمانه شم، که دې مطمئنه نه کړم نو ته راسره عیسایي شه. عالم ورسره بحث وکړ او هغه بیا مطمئنه شوله چې د شریعت اسلامي دا حق دی او د سړي دپاره هم حق شته، د ښځې دپاره هم حق شته. نو هغه انګریزه بیا مسلمانه شوله او بیا دا آیات ورته عالم ووی وللرجال علیهن درجه، دې سړو له الله په زنانو باندې یو درجه فضیلت ورکړی دی. هغې ورته اونلی 1 ډیګري انګریزه وه وی او یو ډیګري ده خو دا ډیګري ده په دې نظام جوړ دی. که دا ډیګري نه وه نظام به درهم برهم. هغه انګریزه چې مسلمانه شو همدقې عالم سره بیا نکاح